او راځو سلفونو ته. سلفونه داسې یو شی دی چې په دا مسیر کې امپیر ډېرېږي، ولټ کمیږي، امپیر یې ډېرېږي. یا داسې سي چې امپیر لږ سي، ولټ یې ډېر سي. دا دوې وظیفې لري. خو سلف چې ډېر کار کوي د لایټ په حصې کې د یو مثال لپاره ډېر کار کوي. مثلا د لایټ حصې د اکثره ټلیفونانو د په لایټي سکرینانو کې تر 40 ولټو پورې برق باسي. دلته بیا سلف څه وظیفه کړې ده؟ کم ولټ چې دا حصې ته راځي، دا د لایټ حصې ته دا ولټ، دغه د لایټ حصې ته دا ولټ کم شوی دی، امپیر یې لوړ شوی دی. ولټ مثلا که چېرې داسې وي چې 15 امپیره ولټ او 24 ولټه پر 15 امپیره باندې، بیا دا ډېر برق دی، دا ډېر برق دی. یعنې کېدای شي د ټلیفون لایټونه هم وسوځېږي، که بل مسیل د دې سره شارټ شي هم یې وسوځوي، یعنې برق هم ډېر مصرف کوي. خو دلته دا سلف دا وظیفه کړې ده چې دا امپیر چې برق ننوځي دا حصې ته، دا یې ور ډېر کړی دی. خو کم ولټ چې بیا وځي د هغه امپیر بیا ډېر ښکته دی، ولټ یې لوړ دی. په دې وجه بیا لایټ حصې چې د ټلیفونانو برق یې راکم کړی دی. یعنې که لایټ ترو وای، یعنې ترو برق یې مصرفولی، ټلیفون به ډېر برق غوښتی. خو اوس په دې وجه باندې چې امپیر ښکته دی، ولټ لوړ دی، بیا یې برق راکم کړی دی، یعنې لایټونه ډېر برق نه مصرفوي. نو سلف څنګه دی؟ سلف داسې جوړ دی چې دلته یو سویچ دی، داسې پکښې تاو شوی دی. یو سر یې دلته وصل دی، دا پر بل سر راغلی تاو شوی دی، اخري سر یې بیا دلته وصل دی. دغه سیم پیچ دی، په دو کې بیا رقم شته، نازک او ډبل لري. نو هر یو یې ځان ته یو وظیفه لري. نازک سیم یې ځان ته وظیفه لري، او ډبل سیم چې بیا هغه بیا ځان ته وظیفه لري. که د لایټ په حصیانو کې دا سلف وسوځېږي، یعنې دا سر او دا سر وصل شي، سلف داسې نه شو معلومولی چې داسې موږ وګورو، په دې دواړه سرونه سره وصل شي. که چېرې وسوځېږي هغه د سیمانو پوښ چې دی، هغه سیمانو پوښ وسوځېږي، دواړه سرونه بیا هم سره وصل دي. خو مشکل څه شي پکښې؟ امپیر راښکته شي. کم حصې ته چې کم امپیر تللی دی، هغه امپیر راښکته شي، لایټ ضعیفه شي. یا دا سلف ورته بدل کړي، لایټ جوړ شي. لایټ چې د ټلیفونانو د ضعیفه یې کمزوری لایټ ورکوي، هغه د دا سلف په وجه باندې چې د لایټ حصې په بغل کې کم سلف دی، دا په وجه باندې د ټلیفون لایټ کمزوری. خو ځینې وخت بیا داسې چې لایټ مړ شي پر وخت، یعنې داسې کمزوری شي چې نور کار نه کوي، شی نه ښیي. هغه په دې وجه باندې چې دا سلف وسوځېږي، برق پاتې کېږي، برق یې خوا باندې پر حصې باندې برق، د اواز د حصیانو د هم دغه رقم دی. نو بیا چې دا دوه سره داسې وګورو، بیا په میګر کې صفرونه نه ښیي، ابعاد ښیي. په دې وجه په دې صورت کې بیا دا سلف سوځېدلی دی. خو سلفونه یا دا کویلونه همیشه دواړه سره یو وصل دي، په میګر باندې داسې چې فواصل جوړه وکړه. او یو د دې دا سلفونه چې کم سلفونه پر پاور حصې باندې راټول، د دا سلفونو او د دغه سپېره سلفونو په مابین څه توپیر شته؟ دا سپېره سلفونه چې دي دا د ډېر ولټ لپاره دي، او دا تور چې دي دا د لږ ولټ لپاره دي. مثلا په دې هر سلف کې تقریبا نیم ولټ ورکوي، یا په 0.2 ولټ، یعنې د ولټ 1 حصه برکوي. نو په دې کې بیا د دې وظیفه څه شي ده؟ دوی ډېر لوړ امپیر باسي، د ډېر کمزوری ولټ، یعنې پر هر سلف باندې امپیر غښتلی دی، ولټ یې کمزوری دی. که چېرې دا سلفونه وسوځېږي، ستاسو عمل شي. یو دا یې چې ښکته شي، داسې نه وي، مثلا دواړه سرونه یې وصل نه وي، سره وسوځېږي، پر مخکې سیم وسوځي. په دې صورت کې بیا موبایل نه چلند کېږي. یا ولې موبایل په دې خاطر نه چلند کېږي چې اکثریت دا سلفونو برق چې دی سپیو ته تللی، سپیو د ترمیم لپاره. نو په دې وجه بیا سپیو چې داسې چالانه، نو بیا ټلیفون خو کار نه کوي. او که چېرې بیا داسې شي چې دواړه سرونه یې سره وصل شوي، بیا څه کوي؟ که دواړه سرونه سره وصل شوي، بیا ټلیفون خپل امپیر د لاسه ورکوي. دا سلف کم امپیر چې سپیو ته باید ورسېږي، هغه امپیر نه وي دلته نه وي. نو په دې صورت کې بیا چې ټلیفون چالانه شي، لږ کله په زور په راشي، ټلیفون بند شي، بیا دا مشکل چې پیدا کېږي د دې سلفونو څخه پیدا کېږي. خو د دې تشخیص به څنګه کوو؟ که چېرې پر یو سلف باندې شارټ راغی چې رنګ یې اړولی دی،
مثلا دا یو سل پیدا رقم دی بل سل هم په دغه رقم په هغه نقشه کې جوړ وي ګوره دا سل رنګ د دې سره فرق کوي خو هغه ماډل یې هم فرق ورسره کوي دا سل فرق دی حق ورسره ماډل یې هم فرق ورسره کوي دا نه که چېرې دواړه یو رقم دي خو دا یو خپل رنګ اړولی دی په دې وجې بیا دا سل سوځېدلی دی خامخا بیا دا ورته تبدیلوو او که چېرې رنګ نه یې اړولی بیا یې تشخیص د اکثر مستریانو لپاره ډېر سخت دی ولې په اسلسکوپ باندې سویچینګ معلومېږي او کم دستګاه ده چې ډېره ګرانه نو په هغه باندې سویچینګ معلومېږي چې دا سویچینګ کوي که نه کوي خپل امپیر لري که نه لري په بله طریقه سره دا اصل کې نشي معلومولی که داسې نورې دستګاوې ولیکم که دا چې استفاده تر اوسه نه یې راغلی راځو خزان ته خزان چې دی د دې وظیفه داسې ده چې په ځان کې فوري برق ذخیره کوي بیا ترې فوري خرج کوي د اندازو راکړه نو پر هر مسیر باندې چې خزان و دغه خزان چې دی دا د مسیر جزئیې راګرځوي برق کله جزئه وایي برق کوم فکر کړی وي جزئي برق چې دی دغه مړ برق دا لږ زیات کېږي کله کله خو دا خزان یې دې ته نه پرېږدي چې لږ مثلا تر دا ځایګې پورې راځي برق جزئیې لري په دې خوا چې راوځي په دې مسیر بیا دا برق جزئیې نه لري ثابت نو د خزان وظیفه دغه ده چې برق لکه یو بیترۍ په ځان کې برق ذخیره کوي بیا خارجوي هلته چې جټکا وکړي بیا د ده د برق استفاده مسیر استفاده کوي نو خزان جزئیې راګرځوي او خزان کې بیا پر دوه مسیرو باندې خزان پروت یو سري دی یو موازي دی سري او موازي چې دی هم ډېر بحث لري پر هغه باندې مې امنیت یو ویډیو جوړه کړمه خو وخت نه دی پیدا شوی او هغه ډېر جنجالي ویډیو ده د سري او موازي ده نو داسې په اسانه باندې دغسې نه شم درته تشریح کولی چې سري او موازي یې څه رقم دی لږ به داسې یو دغه مدار دی مثلا یو سر یې پر منفي باندې دی یو سر چې دی پر بل مسیر باندې پر مدار باندې دا یو رقم دی او یو داسې چې دواړه سرونه یې پر ساده مدار پر منفي باندې یو هم نه بیا په دوی کې دغه توپیر دی د سري او موازي برق ده نو خزان چې وسوځېږي ظاهرا داسې معلوموو چې د خپل رنګ اړوي اوس خزان دواړه سره داسې وګورو مثلا دواړه سره یې نه دي وصل سره خو که چېرې دا دواړه سرونه سره وصل سوه بیا د خزان سوځېدلی دی او پاتې سو یو هم ډیویډ دی څه تشریحات په بل ویډیو کې مې ورکړم ویډیو ډېرې اوږدې دی یو د ډیویډ تشریح به هم وکړم درته مثلا دا ډیویډ دی ډیویډ څنګه ګورو په دې موډ کې کومه خوا چې خط لري دا خط دا د منفي خوا ده که داسې کښېږدو دا ډیویډ شی نه ښیي هېڅ عادت نه ښیي په دې وخت کې بیا دا ډیویډ جوړ دی څوک یې ورته راواړو چپه یې د لینونه چپه بیا دلته ګوره د عدد ښیي نو دا ډیویډ جوړ دی دلته نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې د میګر څه طریقه مې هم در وښوده په بلې ویډیو کې به بیا کوښښ وکړم چې بعضې شیان درته تشریح کړم خو وخت نه پیدا کېږي کوم چینل نوی سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او یوه بله ویډیو درته جوړوم تاسې یو کار وکړئ کمنټونو کې راته ولیکئ هر ملګري چې یو پوښتنه درلوده ټولې پوښتنې یو ځای راته وکړئ او نو هغه پوښتنې بیا زه سره راټولې کړم یو ویډیو به پر جوړه کړم او یوه موضوع بله ستاسې رایه به راټوله کړم مثلا که مو لیدلي په بازار کې ډېر خلک ګرځي دغه ټلیفونان زاړه ټلیفونان تختونه رانیسي خو ډېر مستریان یې کیدای شي خطا ایستلي مې په دې وخت کې چې دا هارډونه د ټلیفون په بند ټلیفون کې څنګه پوه شو چې ټلیفون څو جي بي دی که غواړئ چې په دې باندې مې ویډیو درته جوړه کړم نو بیا په کمنټ کې راته ولیکئ هغه طریقه دلته راوښیم چې داسې معلومېږي چې دا ټلیفون څو جي بي دی او قیمت یې څو دی نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شي ملګرو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک ورسره په بل ویډیو کې بله خدای پامان ښه وخت